اوس راځو د الماني ژبې د ابتدایي سطحې دوهم درس ته. لکه څنګه چې په تېره ویډیو کې ما یادوري کړې وه چې موږ تاسو په دوهم درس کې به د الماني ژبې د الفبا بعضې ترکیبات وایو. راځو اوس په الماني ژبې د حروفو کې بعضې ترکیبات موجود دي، لکه څنګه چې موږ تاسو په انګلیسي کې مثلا CH SH او TION SION لرو. همدغسې بعضې ترکیبات په الماني ژبه کې هم موجود دي چې هغه استفاده کیږي او اکثر د یو حرف معنا ورکوي، یعنی یو ترکیب د حروفو دی او تلفظ د یو حرف کیږي او یا هم بعضې ځایو کې سایلنت دي. راځو اوس دغه ترکیبات وایو د الماني ژبې په الفبا کې. راځو لومړی کانسونانټ کمباینیشن، یعنی هغه حروف چې هغه نه تلفظ کیږي خو په یو کلمه کې لیکل یې اړین وي یا مهم وي، او بل د کمباینیشن یا ترکیب ته وایي. راځو اوس لومړی DT، یعنی DT په انګلیسي کې او په الماني کې DT چې کله په یو کلمه کې استفاده شي نو په دې ځای کې اکثره وخت دا D چې ده دا سایلنت وي، یعنی نه تلفظ کیږي. د مثال په ډول سره شتات د دې تلفظ دی، دا تلفظ کیږي شتات، یعنی په دې ځای کې په اخر کې T راغلی ده خو موږ تاسو D دلته سایلنت ده، موږ تاسو D نه تلفظ کوو شتات. او دلته کله چې ST په سر د کلمې کې راشي هغه دغه S چې کوم دی دا شین تلفظ کیږي. لکه د مثال په ډول سره دلته موږ وایو چې شتات یعنی د اول S کله چې د کلمې په سر کې راشي او ST راغلی نو S دلته شین تلفظ کیږي. لکه دلته ما په انګلیسي کې هم د دې تلفظ لیکلی دا SHTAT شتات تلفظ کیږي دا رقم خو لیکل کیږي دا رقم. نو په دې کې موږ تاسو وایي چې دلته دا یو ترکیب دی خو دا DT دوه حرفو څخه جوړ شوی دی یا ترکیب شوی دی خو تلفظ هی تنها T کیږي. شتات وایي سیټي یا ښار ته. راځو دوهم ترکیب ته PF چې کله موږ تاسو په الماني ژبه کې استفاده کوو دا د پښتو ژبې د عربي ف تلفظ ورکوي. یو P موږ تاسو لرو چې 3 ټکي لري، هغه تنها P یا تنها P چې ده هغه 3 ټکو P هغه ته وایي. که چیرې PF یو ځای راغلی وي نو دا د عربي ف یو ټکي لرونکي عربي ف تلفظ ورکوي. نو دلته مثلا د مثال په ډول سره فرد یا فرد دلته موږ تاسو په دې ځای کې دلته ما د تلفظ لیکلی دی، تلفظ یې ګورئ دلته ما وای استفاده کړی دی. په الماني ژبه کې وای چې دی هماغه د وای تلفظ په کلماتو کله چې په کلماتو کې استفاده شي هماغه د وای تلفظ نه ورکوي. لکه په انګلیسي کې موږ تاسو لرو مثلا فلای یعنی پرواز کول یا پرواز کولو ته وایي. خو دلته چې دی ګورئ FLY، ګورئ که زه دلته ولیکم چې FLY فلای په انګلیسي کې دا دلته وای چې دی په دې ځای کې دا ګورئ تلفظ کیږي، خو په الماني ژبه کې کله چې وای راشي نو وای نه تلفظ کیږي. اول خو د په الماني ژبه کې وای نه اپسیلون ورته وایي او تلفظ یې داسې تلفظ کیږي لکه په انګلیسي ژبه کې چې د کلمې په منځ کې یو راشي. مثلا زه وایم چې یو مثال تاسو ته درکوم چې فلټر ګورئ دلته په انګلیسي ژبه کې موږ تاسو یو دلته لرو
لکه څنګه چې دلته یو تلفظ کیږي په الماني ژبه کې وای هم دغسې تلفظ کیږي. لکه مثلا دلته وایم چې فلټر یو ده، لټر لکه غوندې یا او داسې غوندې تلفظ ورکوي، خو په الماني ژبه کې بیا وای دغه شانتې تلفظ ورکوي. مثلا دلته وایي چې فرد یعنی هماغه د وای هغه نه ورکوي، تلفظ یې د دغه په شان کیږي. دې ته باید تاسو ډیر فکر وي. ښه، راځو او فرد چې دی په الماني ژبه کې هارس یا آس ته وایي. هارس په انګلیسي ژبه کې آس ته وایي. او وروسته د هغې څخه پی ایچ یا په الماني ژبه کې موږ تاسو ورته پی ها ترکیب چې کله راشي دا هم د عربي فی معنا تلفظ ورکوي. مثلا دلته وایي چې فیلوسوفي تلفظ یې دا دی فیلوسوفي، یعنی دا اس فیلوسوفي یا فیلوسوفي دواړه تاسو کولی شئ تلفظ وکړئ، خو دلته موږ تاسو مقصد د دغه ترکیب نه دی چې دا د عربي فی په هغه باندې تلفظ کیږي. او په الماني کې فیلوسوفي موږ تاسو په انګلیسي کې هم لرو. اوس فرق یې څه دی؟ یعنی هلته هم فیلوسوفي دی، دلته هم فرق یې صرف دلته په آخر کې تاسو وګورئ چې ای آی راغلی دی یا ای ای راغلی. ای ای په الماني کې ای ای په آخر کې راغلی فیلوسوفي، او دلته موږ تاسو په انګلیسي کې وای لرو. دلته د وای په ځای باندې ای آی راغلی. صحیح شو؟ اوس راځو وروسته د هغې څخه بل ترکیب دی اس سه ها. کله چې دا یو ځای راشي دا د شین یعنی په پښتو کې موږ تاسو درې ټکو والا شین لرو، یو درې ټکو والا شین لرو، یو ټکی په سر، یو ټکی لاندې شین لرو. اوس دلته هغه درې ټکو والا شین چې کوم دی هغه اس سه ها په دغې سره راځي. او لکه مثلا د مثال په ډول سره موږ تاسو وایي چې شیف یعنی شپ ته وایي. شپ په انګلیسي کې کښتۍ ته وایي. راځو اس پی چې کله په سر د کلمې کې راشي نو دا موږ تاسو اس پی یعنی دلته چې موږ تاسو ویلی چې اس د ټي نه مخکې چې راشي شین تلفظ کېږي، همداسې د پي نه مخکې چې راشي او په سر د کلمې کې راشي، په سر د کلمې کې راشي نو بیا هم شین تلفظ کېږي. لکه مثلا دلته sprechen یا sprechen تلفظ کېږي دا sprechen. ګورئ دغه سی ایچ بیا کله راشي دا بیا د پښتو ژبې د یو ټکي په سر یو ټکی لاندې شین تلفظ ورکوي. دلته ګورئ دغه دی sprechen. دلته دا اس شین تلفظ شو sprechen، او دا چې دی دا یو ټکی په سر یو ټکی لاندې شین تلفظ شو. sprechen یعنی to speak یعنی خبرې کولو ته وایي. خبرې کول فعل دی. وروسته د هغې څخه موږ تاسو راځو اس پی چې کله په منځ د جمله کې او یا په منځ د کلمه کې او یا هم په آخر د کلمه کې راشي نو بیا بیرته هماغه اس پی تلفظ کېږي. بیا دلته د پی څخه مخکې اس شین نه تلفظ کېږي. لکه مثلا د مثال په ډول سره کnospe. صحیح شو؟ کnospe بډ ته وایي. بډ یعنی غوزه. کله چې ونه نوې پاڼې کوي نو لومړی غوزې راخیږي په د ونې په څانګو باندې غوزې راخیږي او بیا وروسته هغه په پاڼې باندې بدلېږي. دغه بډ هغې ته کnospe وایي په الماني ژبه کې. وروسته راځو ای ای او ای ای یعنی کله چې اول ای راشي او بیا ای راشي شي تلفظ کېږي، او کله چې اول ای راشي بیا ای راشي څه تلفظ کېږي. اول چې ای راشي بیا ای راشي دا په انګلیسي کې موږ تاسو وای لرو د وای تلفظ ورکوي، او کله چې اول ای راشي بیا ای راشي دا د ای تلفظ ورکوي. د ای یعنی دلته ما لیکلی دی pronounced as English ای یعنی کله چې آی انګلیش آی یعنی کله چې ای راشي دا تلفظ کېږي لکه د انګلیسي ژبې آی. نو مثلا مثال په ډول سره schreiben
شغایبن دلته SCH هلته د آر نه وروسته ای راغلی شغایبن لکه آی داسې تلفظ کېږي شغایبن معنا لیکل شغای معنا ژړل بلې که چیرې ای راشي نو دا په pronounced as English ای د انګلیسي د ای غوندې تلفظ ورکوي مثال په ډول سره میته کرایې ته وایي زی هغه دریم مونث یا ښځه زیبن معنا و زی می یعنی میته یعنی دلته د ای تلفظ ورکوي په دې ځای کې او بل راځو موږ تاسو CH په سر د جمله کې لرو CH په سر د جمله کې لرو چې مثلا یا په سر د جمله کې یا په بل ځای کې یا په منځ د جمله کې موږ تاسو لرو نو هغه CH چیرته د شین معنا ورکوي او چیرته په یو ځای کې د شین معنا یعنی د شین تلفظ هم کیږي د خې تلفظ هم ورکوي او د شین تلفظ هم ورکوي اوس د چې تلفظ وبخئ د چې راځو مثلا دلته وایو چې ایش دلته شین تلفظ دی ایش په الماني ژبه کې دا ایش هغه کېږي تلفظ کېږي دا CH دلته چې راغلی هغه د شین تلفظ ورکوي کوم چې په سر یو ټکی په سر یو ټکی لاندې لري ایش معنا زه په انګلیسي کې آی بلې CH pronounced as English kaha سیها pronounced as in English kaha یعنی خې مثلا موږ تاسو وایي چې اخت اتو ته وایي اختن معنا د یو شي سره فکر کول یعنی ذهناً فکر نه ښیم د یو شي سره احتیاط کول اختن احتیاط ته وایي ښه بلې سیها pronounced as English in like CH یا چې موږ تاسو په انګلیش کې لرو یا شین ته موږ تاسو کولی شو چې تلفظ کو لکه دلته دی شارمانت دلته هم دی په انګلیسي ما ورسره راغلي کلی شارمانت اوس راځو بعضې نور ترکیبات دي لکه مثلا موږ تاسو په الماني په پښتو کې جیم لرو په جیم ته په انګلیسي کې جې موږ تاسو استفاده کوو خو په الماني کې بیا کوم ترکیب ورته استفاده کوو په الماني کې کله چې DSCH راشي دا جیم ته تلفظ کېږي مثلا که چیرې موږ تاسو جنګل لیکو نو هغه به داسې لیکو DSCH معنا جیم ONGL جنګل دا دی جنګل ته وایي بل دی موږ تاسو په انګلیسي کې لرو لکه مثلا د کلماتو په اخر کې لکه پروډکشن په اخر کې شن دی او یا هم کمیشن په اخر کې SCION کمیشن دی همدغسې په الماني کې هم لرو خو تلفظ یې بدل دی تلفظ یې که چیرې مثلا TSION راشي یا SSS یا SION راشي دا موږ تاسو تسیون تلفظ کوو تسیون په انګلیسي کې تسیون چې ولیکو داسې راځي مثلا مثال دی ابروباتسیون تسیون واکسینیشن واکسیناتسیون کمیشن کمیسیون نیشنل په انګلیسي کې موږ تاسو لرو او په الماني کې هم نیشنل ورته وایي خو تلفظ یې بدل دی ناتسیونال بلې موږ تاسو لرو ST چې کله راشي دا ما تاسو ته مخکې مې هم تاسو ته ویل چې دا کله چې د ټي څخه مخکې اس راشي نو دا شین تلفظ کېږي شته لکه مثال په ډول سره او کله چې په سر د کلمه کې راشي بیا شین تلفظ کېږي مثلا شټاین ډبرې ته وایي تیږه when at the beginning of the word او کله چې په منځ د جمله کې راشي په کلمې کې راشي او یا هم په آخر د کلمې کې راشي بیا هغه ST تلفظ کېږي د مثال په ډول سره Lustgefühl ernst معنا سیریس جدي لوست معنا میل درلودل Lustgefühl احساس یا فکر یا میل یو شي ته درلودل یا د یو شي احساس درلودل نو دا شو هغه ترکیبات چې موږ تاسو د الماني ژبې په الفبا کې د څو حروفو د یو ځایوالي څخه منځته راځي او د یو حرف معنا ورکوي دا شو زموږ تاسو
د الفبا دوهم درس راځو نور دریم درس ته بیا او